हाँ जी पैसों बस हिसाबी تاسو له خو چل درځي ته خوان واخلا کوم مزه درکړه نو حساب بیا آسان دی لاړم درنا او دغه شان بېشماره د دې معاشري ځوانان ما په نشوره لګولي دي او پردي کورونه مې وران کړي دي نو زما کور به څنګه آباد پاتې شي څنګه آباد پاتې قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوات کې ډېر سیلابونه راغلي هر طرف ته نو د چا نه فصلونه وړلي د چا نه دوکانونه وړلي د چا نه کورونه وړلي راځئ مزید زموږ سره د پروګرام وګورئ دا وګورئ که نه زما د عمر ساسه خړو مې وړه او ورورا زما چې ستا سره په سره وه نو په سیل نه وشوه زه برباد شوم او زه برباد شوم تاسو پکې د کورونو او دولتونو خبرې کوئ او زه پکې د الوهد نه خلاص شوم د الوهد نه حوصله کوئ ملګرو دا زمونږ د عملونو نتیجې دي ستاسو څو ګورې وړه پکار دي او بیا دا وړو خوښ دي او که نه دا د لږ جی وړه به څو روپۍ جوړه ده وړه دا چې دی که نه دا په 2500 روپۍ دي او دا وړه چې دي دا په 200 روپۍ دي دا د لږ کو که نه دا دي پکار دي جی دا خو دا ډېر ګران دی دا خو په 1200 روپۍ دي دنیا یې په خېټه درلی او نمسۍ یې وایي چې ما ته ټپي ووایه وړه شاټ دي خلک مومینو او ته پکې ګران او ورځان کې تنګول مه کوه که په دې دې خوښې خلک که نه زما سره دومره ټایم نشته جی د بجلی بل لا پسې راغلی و څه پیسې چې وي هغه مونږ د بجلی بل له ورکړي او وړو او د ګاونډیانو نه قرض کړي تنګول مه کوه سیلابونه ځای په ځای پلونه وړي دي او ټرکونه چې دی بند ولاړ دي دا وړه مونږ له ډېر زیات په مشکله باندې راغلي دي تا ته ما 2500 ووې څه وخت بعد به دا بیا په 3000 نه میلاویږي که اخلې نو واخله که نه اخلې نو مه اخله بس مجبوري ده یوه تروړې ترې راکړئ ډېره ښه ده هلکانو دله ورکړئ یوه توړه لاړ شه چې دلته دله د وخت نه پیدا اخیستل پکار دي چې په دې وخت کې ګټه ونه کړو نو بیا به کله کوو داسې چې په یو لسیځي او پر بل لسیځي بیا ګټې نه کېږي هر سړي به د ځانه دا فریاد جوړ کړی زه غریب یم پرېږدم وروڼو ما ته زما وخت یادېږي چې ما به د وخت نه پیدا اخیسته او هر شی به مې یو په دوه خرڅوو او د خلکو مجبوریانو ته به ما نه کتل د خلکو مجبوریانو ته به ما نه کتل ما د وخت مطابق ډېر زیاتې کړي دي ډېر زیاتې کړي دي ها ورورا ما هم ډېر ظلمونه کړي دي
السلام علیکم. وعلیکم السلام. الکانو کار ټیک ټاک روان دی؟ څه کمی خو نشته که نه؟ نه خانجي هر څه پوره دي. السلام علیکم خانجي. خانجي ما شوکه ختمه کړه او اوس ماله زما دیاړي راکړئ چې زه پې کور ته چینی او غوړي ویسم. غلی شه مړه، ټوله ورځ په پوله باندې هسې ناسې مازدیګر چې خانجي ماله دیاړي راکړه کور کې څه شتی نه. خو خانجي زموږ کره په کور کې د خوراک هېڅ هم نشته او بیا موږ خو د ورځې دقه ګټو او دقه یې خورو. مړه یو ورځ د شي نه ده او پیسو ته نیغ ولاړې، تنګول مه کوه. ما ستا د وړو ټېکنده اخیستې، ما سره دومره ټیم نشته، پوه شوې؟ او وروره دغه شان ما هم د وخت مطابق ډېر ظلمونه کړي دي او یو مزدور له مې په ټایم د هغه دیاړي نه ده ورکړې. نه ده ورکړې. ورونو ما هم د قوم د بچو سره ډېر زیاتې کړي دي، ډېر زیاتې کړي دي. نه دي پاتې تو خاصم غر کې په نشو کې خو بیا ښه نشه کوه که نه. دا واخله د نشو بادشاه چې ویس کې عقاب ته به دې رسوي او بیا سرګټ چا په نشو کې حساب کړي دي. خانجي پیسو به څه حسابي؟ تاسو له خو چل درځي، ته یې خوند واخله که مزه یې درکړه نو حساب بیا آسان دی. لاړم درنه. او دغه شان بېشماره د دې معاشري ځوانان ما په نشو رالګولي دي او پردي کورونه مې وران کړي دي. نو زما کور به څنګه آباد پاتې شي؟ څنګه آباد پاتې شي؟ رونو دا ښه خبره ده چې انسان ته د خپل ګناهونو احساس وشي، خو دا سیلاب د ځان دپاره عذاب مه ګڼئ بلکې د رب د طرف نه یو امتحان وګڼئ. په دې سیلاب کې د ډېرو ښو خلکو، قاریانو، عالمانو، معززینو کورونه او دکانونه وران شوي دي. بیا موږ له الله پاک ډېر څه راکړي دي او یوه ورځ موږ په هغې شکر نه دی ادا کړی. او چې کله د الله پاک د طرف نه په موږ امتحان نه شي نو موږ چغې وو چې غرق شو، برباد شو. راځئ چې په جهر توبه وباسو او په دې شته حال د الله پاک شکر ادا کړو چې الله پاک د نور امتحانونو نه په امان کې وساتي. امیر صاحب که ستاسو اجازه دي نو زه یوه خبره وکړم. اجازت ته وکړئ. د دنیا خلکه زه چې د موجوده صورت حال ته ګورم بیا تېر شوی وخت رایاد کړم چې په موږ باندې په هغه وخت کې سیلابونه، ډینګي، کرونا بیمارۍ او د طالبانو هغه وخت داسې د ډېرو مشکلاتو نه زه راتېر شوی یم او وینم. او په دې حالاتو به د مختلف ملکونو نه امدادونه راتلل او هغه به مستحقو ته نه رسېدلو او لوټ مار به پکې کېدو. زه راته سوال کوم موجوده صورت حال چې د سیلاب په شکل کې په موږ امتحان راغلی دی او د بهر ملکونو نه کوم امدادونه راغلي دي دا مستحق خلکو ته پوره ورکوي. زه راته سوال کوم او په آخرت کې د دې څیزونو بیا ډېر غټ وزن وي، ولې چې نن دا خلک د دې دنیا نه لاړو او سبا پسې زموږ نمبر دی. زه په خپل نقصان دومره نه یم خفه لکه څومره چې د ماشومانو او د هغو 5 وروڼو په مر خفه یم. په مر خفه یم. د 4-5 ګنټې هغو د سیلاب د بې رحمه څپو سره مقابله وکړه او خپل مرګ یې لیدو. هموږ ورته کتل، موږ د هغوی دپاره هېڅ ونه کړل، هېڅ ونه کړل. د دې به زموږ نه په آخرت کې تپوس کېږي. موږ د هغو لپاره هېڅ ونه کړل او د هغو د بې وسۍ دا مرګ به زما نه چېرته هېر نه شي، چېرته هېر نه شي. یا الله چې د بل په درد درمن شي درد هغه دی
د خپل ځان په درد حیوان هم پوهیږي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.